توجه وکړئ. زه یوه واقعه مختصرا وایم چې تاسو توجه وکړئ. یو بزرگ دی حضرت ثابت رحم الله، د نهر په غاړه باندې ناست اودس کوي. په نهر کې یو منره روانه ده، د منره واغسته وی خوړه. اوس شرعي مسله ده، فقهاو لیکلي دي داسې یو معمولی سیز کجوره ده، یو منه ده، یو مانټه ده، د دې د ضایع کېدو خطره ده، معمولی غوندې سیز دی. اوس که زمانه ورکه شو زه په دې پسې نه ګرځم. د داسې معمولی سیز په باره کې فقهاو لیکلي دي که دا تا راواغسته استعمال دي کړه ودې خوړه نو څه ګناه نشته، مباح دي، جایز دي. لیکن محترم حسنات الابرار سیئات المقربین قاعده ده، د بزرګانو معامله الله سره جدای، د لوی خلکو معامله د الله سره دا جدای. د بزرګ د منره واغستا بیا ځان سره سوچ کوي ثابته تا خو منه پردی وخړه، خو کله قیامت پورز الله تپوس وکي چې ثابته د منه دی ولې خوړلې و، تا د مالک نه اجازت اغسته نو الله له بس جواب ورکي. حضرت ثابت رحم الله په دې سوچ کې، په دې درد کې، په دې فکر کې، په دې غم کې د دې ولې په طرف باندې روان شو، یو طرف ته ځان را ورسو، انتهایی مزل وکړو، روان دی یو ځیته ورسېرو. هغه ځکه یو باغ د منو دی، دا غي څنګه دی ولې تر ځوړندې شوی دی، دا غي څنګه دی نهر تر ځوړندې شوی دی. د په دې خبره مطمئن سو چې ها منه ام د دې باغ در بل زینه ده. د باغ ته ور داخل شو، د هغه مالی سره ملاو شو، د هغه باغ د مالک سره ملاو شو. هغه ته وی حضرت زره وی خبرې د پاره راغلم، هغه ورته څه خبرې د پاره راغلی، دی ورته خبره ده زه په لاره باندې روانو پلان کې نهر ولې غاړې ته مې اودس کو، ستاره باغ یو منه راغلی و، هغه منه ما خوړل، زما سره غم را سره دی، زما سره سوچ را سره دی. ول هغه منه مار زه په دې سوچ کې هم چې الله رانه تاسو کې پردای منه دی ولې خوړلې دا. ول زه په دغه سوچ کې عمدل تستا خواله را رسیدلم، ستانه د دې منه اجازت غواړم. حضرت که تاسو قیمت غواړئ قیمت واخلئ، که تاسو پیسې غواړئ پیسې واخلئ، خو ماته معافي وکړئ. هغه مالک ور سره کلک شو، هغه ورته زه خو معافي نه کوم. دی ورته ولې معافي نه کې، ورته معافي نه کوم. د حیران شو، خدای د هغه ځګینه مې مزل کړی دی، د دومره دنیا نه دلته را رسېدلی قیمت واخله. اوس د دې باوجود ته زما دې مزل ته وګوره، معصومه تکلیف برداشت کړی دی، پیسې هم والا، ما ته معافي اخر ولې نه کې. هغه ورته ای نوجوانه معافي به درته وکم خو په یو شرط باندې، معافي به درته وکم په یو شرط باندې. هغه ورته شرط دې څه دی؟ دی ورته زما شرط دا دی، زما کور کې یو پیغله، زما کور کې یو لور ده، د هغه لور سره به ته نکاح کې. خو ورته ها نوجوانه لاول دا واوره زما دا لور د کوم صفاتو خاوندره، ورته زما لور په سترګو باندې لنده ده، په غوږونو باندې کڼه ده، په جبه باندې چاړی ده، په لاسونو خپو باندې شله ده. په سترګو باندې، په غوږونو باندې، په لاسونو خپو باندې، په جبه باندې. د سوچ کې شو الله عجیب خبره ده، د یوې مڼې قیمت زمانه پر ډېر ګران شو. الله د یوې مڼې په بدله کې پوره ژوند غلامۍ ته وقف کول دي. لکه چې یو زنانه کډم ده، وړندم ده، چاړی ده، شلم ده، اوس ټول عمر بر دې خدمت کې بل څه کار ته به وزګار او فارغ دی. وی الله د مڼې سودا ډېره ګرانه پرې وته. بهرحال دې زړه کې سوچ کې ثابته چلو 15 ورځې ژوند دې، 100 ورځې ژوند دې ختم بشي، د دې په خدمت کې تیر شي. خو ځکه په دې حال کې لاړ شم چې هغه مالک د مڼې اجازت نه دی کړی او الله تاسو کې ثابته تا مڼې پردی مڼه ولې خوړلې ده، تا اجازت غوښته، اجازت دې حاصل کړو، زب الله له جواب ورکوم. دې درد راغسته ره، دې تکلیف راغسته ره، دې ورته ها ټیک دستا لور ما ته قبول ده، نکاح وشو، د رخصتۍ تنظیم وشو. کله چې دغه لور د دې مالک د دې باغبان اگر دې سړی د ثابت رحم الله کور تر واده شو، دې په اول شپه باندې کله کمرې ته ورغی، دې یو چغه واله بهوش شو، خلق را اغلا، خلق رااله، دې راوستو بهر ته، خلق راغلا. کله چې دې هوش کې راغی د خرم راغله دی، د دې ماشوم پلار راغله دی، نور خلق خپلوان راغلي دي. الکه خوشحالي موقره د خفغان سمسله پیښ شو، کم مصیبت او حادثه رااله چې پاغي سره ته بهوش شوي. دی ورته محترمو خبره د اوریدو قابل ده، باید چنن زما زنانه خویان دي، زما میان دي د خبره د ځان سره محفوظه کی، زما نوجوانان رونم د خبره ځان سره محفوظه کی. هغه بزرګ ورته وی نن په ژوند کې اول ځل دی
ورته وی زما د بهوشي سبب دا دی، زما د اچانک بهوشي په ما راتلو سبب او وجه دا ده چې نن په ژوند کې اول ځل دی چې زمان نظر یو اجنبي پردیس زنانه باندې ولګېدو. ژوند کې اول ځل دی چې زما نظر په اجنبي زنانه ولګېدو. هغه ورته وی ستا کمره کې خو اجنبي څوک زنانه جنۍ نشته، دا خو هم ستا بیبي ده، دا خو هغه زنانه ده چې هغه جنۍ ده چې ستا ور سره نکاح شوی ده، دا خو هغه جنۍ ده چې ستا نکاح کې راغلی ده. شریعت کې ستا لپاره اجازت ده، شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم ستا تعالی اجازت درکړه ده ته دې ته کتیم شي، دا خو ستا بیبي او ستا ښځه ده. دی ورته نه زما بیبي او زما ښځه نه ده. هغوی ته تپوس کوي ولې نه ده؟ دی ورته چې کله زما نکاح کې ده زما سخر د دې جنۍ پلار ما ته ویلو چې زما د غلور بچی په سترګو ړنده په غوږونو کڼه ده، په جبه چاړی ده، په خپل لاسونو شله ده. ول زه چې کله کمرې ته ورلم هغه خو په غوږونو هم روغله، هغه په سترګو جبه هم روغله، هغه په لاسونو خپو باندې هم روغله. د دې معنی دا شوه، د دې مطلب دا شوه چې زما نکاح د بلې جنۍ سره شوی دی، زما کمره کې بل جنۍ موجود ده چې چا سره زما نکاح شوی زما کمره کې هغه جنۍ نشته. زما کمره کې چې کومه جنۍ موجود ده هغې سره زما نکاح نشته. زه چې رالم زما په پردۍ داسې زنانه باندې په داسې یوې اجنبي جنۍ باندې زما نظر ولګېدو چې زما نکاح د هغې سره نه ده شوي. دې وجې نه ما بېهوشي په ما باندې راله، درد په ما باندې راغی، ما ته یو لوی مصیبت پېښ شو، هغه مصیبت د وجې نه زه بېهوشه وګرځېدم. هغه ورته وایي سخره ورته وایي ساده سړیه دا هم ستا بیبي د زما لور ده، دا ستا هغه ښځه ده چې ستا نکاح کې راغلې ده. ورته وایي ساده سړیه زما دا مطلب نه و چې دا په سترګو ړنده ده، زما دا مطلب نه و چې دا واقعي په خپلو لاسونو شله ده. ول زما مطلب دا و چې بچې زما د لور زما په کور کې صرف د دې جنۍ یوه مور ده، یو زه پلار یم. زمونږ کور کې د دې یوې لور نه علاوه نور اولاد نشته، صرف دا لور هم ده. ول زما مطلب دا و چې په دې سترګو باندې زما د لور په پوره ژوند کې داسې کار نه دی کړی چې الله پې ناراضه شوی، الله پې ناراضه کېږي. ول ما تعبیر وکړو د هغې نه په دې سره چې زما دا لور ړنده ده. ول زما د لور په غوږونو سره داسې اورېدل نه دي کړي چې په هغې سره الله ناراضه کېږي. نو ما تعبیر وکړو د هغې په دې سره چې زما لور په غوږونو باندې کڼه ده. ول زما د لور په دې ژبه باندې داسې خبرې نه دي کړي چې الله پې ناراضه کېږي. یا خو یې د مور سره خبرې کړي دي، یا یې د پلار سره خبرې کړي دي، یا یې په دغه ژبه باندې د قرآن تلاوت کړی دی، د نبي علیه صلات وسلام احادیث یې لوستي دي. ورته وایي ما وویله چې په ژبه باندې چاړی ده. ول بچې په دې خپو باندې زما لور د دې کور نه بهر ته نه ده وتلې، داسې کار یې په دې خپو باندې نه دی کړی، داسې طرف ته نه ده تللی چې الله ناراضه کېږي. ول ما ته تعبیر وکړو په دې سره چې زما لور په خپو باندې شله ده، زما لور په دې لاسونو باندې داسې کار نه دی کړی چې په هغې سره الله ناراضه کېږي. ول ما وویل چې په لاسونو باندې شله ده. ول بچې زه په سوچ کې وم، ما ویل چې د داسې متقي لور دپاره، د داسې پرهیزګارې لور دپاره به داسې یو پرهیزګاره هلک او سړی ما ته چېرته پیدا کېږي. ول چې کله ته رالې د پلانکۍ دومره لرې علاقې نه تا مزل کړو د یوې مڼې د معافۍ غوښتو لپاره، د یوې مڼې د اجازت طلب کولو لپاره. ویل ما وویل ها نن که انسان ډېر هم تقوادار شي، نن که انسان ډېر هم متقي شي، دومره تقوا او پرهیزګاري انسان کې نه راځي چې د هغه علاقې نه د دې علاقې پورې مزل وکړي او دې د یوې مڼې اجازت حاصل کړي. ویل ما وویل چې ته د اعلی درجې متقي، زما دا لور ستا سره لګېږي، زما د لور سمون ستا سره راځي، تم پرهیزګارې، زما لورم پرهیزګاره ده. ویل ما وویل چې د خپلې لور نکاح راشه د داسې سړي سره وکړه، د دې نه بل لوی سړی، د دې نه بل ښه سړی به تا ته بل چېرته په نظر راځي. بس تاسو سوچ وکړئ جي هغه سړی دی، هغه هلک دی چې هغه وایي په پوره ژوند کې زما نظر په اجنبي جنۍ زنانه باندې نه دی لګېدلی. هغه زنانه ده چې په پوره ژوند کې په سترګو غوږونو لاسونو خپو باندې داسې کار نه دی کړی چې الله پې ناراضه کېږي. اوس د دغه ښځې خاوند اولنی بچی چې کېږي هغې ته ویله کېږي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله. در امام ابو حنیفه رحمه الله مور پلار دي. امام صاحب ژوند انسان وګوري. نن خو محترمو فتنې دي، نن د هر طرف نه هغه د ظالمانو لاسونه او جبې بلندې شوي دي، هغه جبې زما استاد دغه مشرانو پسې بلندې شوي دي، په دغه ظالمانو جبې دغه زما استاد دغه اسلافو پسې اوږدې شوي دي، په صحابو هم تنقید، په ائمو هم تنقید. کومو خلکو چې دین حفاظت کړی دی، کومو خلکو چې دین ماو تا ته را رسېدلی دی،
ما او تا ته را رسول دی کوم خلکو چې خپل ژوند قربان کړی دی نن دغه د ګستاخو جبا نن دغه بیادبو جبا نن دغه بیادبو قلم دغه حضراتو خلاف خوځيږي او ها محترمو ما او تا باید چې د خپل اسلاف سره کامل محبت وساتو ځکه دا زما او ستا د ایمان سره تعلق ساتي د ایمان سره دا یاد وساتئ بعضی وخت کې خلک ذهن کې دا واچي یره پلان کې امام صاحب پلان کې مولوی صاحب راغی هغه په جمعات کې خبرې وکړي یره چې څوک د صحابه باندې تنقید کوي